علیکم مرګورو. نن ویډیو کې موږ موبایل کې څنګه موبایل خپل اپس ته سکیورټي ورکولی شو. د دې لپاره ډېر انټرسټینګ اپ دی چې هغې باره کې زه اوس تاسو ته وایم. نو راځو پیله اپ سټور ده او دلته اوپس اپ لاک چې دی دا موږ انسټالو. نو دا چې دی ډېر زبردست اپ دی ځکه د موبایل کوم والیم کیز چې دي د دې باندې به زموږ د موبایل لاک کیږي او انلاک کیږي به. نو دې سره څوک لکه ستاسو کوم پرایویټ اپس چې دي یا تاسو واتس اپ دی یا مسنجر دی او فیسبوک شو نو څوک په دې باندې پوهېږي نه چې دا لاک دی که څنګه انلاک لاک پیدا کېدلی که دا ډېر یو زبردست دی. نو دې لپاره موږ چې دی شروع کې پاسورډ ورکوو. نو زه ورته پاسورډ خپل ورکوم چې والیم کی اپ 2 ځل او والیم کی ډاون 2 ځل. بیا ځو نیکسټ ته. نیکسټ کې بیا ریپیټ دی والیم کی اپ والیم کی ډاون کنفرم شو. نو دلته سکیورټي کوېسچن دی که کله ستاسو د پاسورډ تاسو نه هیر شي نو د سکیورټي دپاره چې دی تاسو د سکیورټي کوېسچن کې دا ورکړئ. نو چې کله ستاسو پاسورډ هیر شي تاسو نه نو مطلب سکیورټي نه بیرته ریکور کولی شي. نو ګرانټ دلته چې دی تاسو اکسس دې ته ورکړئ چې ستاسو موبایل اکسس ورکړئ چې مطلب د کوم اپ دی دا د دې کې چې دی کی نوټ په نوم باندې دا اپ چې دی زموږ راځي اوپس لاک اپ لاک چې دی نو کی نوټ په نوم دا به آن کړئ او ورسره چې دی بیا چې دی بل پرمیشن دی دا به ورسره آن کړئ. نو چې دی ستاسو دا چې دی آن شو. نو اوس چې د موبایل د اپ چې موږ څنګه کولاو کړو نو دې کې راځي کی نوټ مطلب داسې کېږي خلکو ته داسې ښکاري لکه دا چې د یو نوټ دپاره یو اپ دی خو اصل کې دا سکیورټي اپ دی. نو دې دپاره زه ورته خپل پاسورډ ورکوم اپ کی والیم کی اپ 2 ځل او والیم کی ډاون 2 ځل. نو دا زما ټول اپس را نشي زه غواړم کوم اپ دی کې زه لاک کولی شم. نو دا ټول زما اپس دي دلته پکې زه وایم چې دا کریک انفو والا ماته لاک کا. نو زه ورته وایم چې ټرانسپرنټ بلیک چې مطلب چې کله تاسو په دې اپ باندې کلیک وکړئ نو بالکل بلیک په شي هر څه نو هېڅ به هم نه ښکاري او که ټرانسفر ښکاري به خو لکه اکسس کېږي به نه. نو دا چې دی دا زموږ لاک شو نو ورسره اپ لاک آن کړئ. اوس راشئ خپل زه د اپ ګورم نو دا اپ چې دی زما کار خو دې کې کار نه کېږي مطلب داسې دی هینګ شي بالکل سکرین هینګ شي نو څوک چاته پته هم نه لګي چې دا لاک دی. واپس که دا کړئ نو بیا راشي والیم کی اپ والیم کی ډاون 2 ځل او واپس چې دی تاسو خپل د خپل تصویر هم ورکولی شئ کسټمایز کړئ چې کسټم کې نو الاو میډیا او د خپلې خوښې تصویر دي ځینې ورته سلیکټ کړئ نو هغه تصویر هم ستاسو دلته راځي ورته. نو دا و چې د اپ باره کې دا سکیورټي لګېدلې پکې نه ده لګېدلې. نو دا د خاص کار د فیسبوک او د واتس اپ دپاره ډېر زبردست اپ دی. نو مهرباني وکړئ زما ویډیوګانې لایک کړئ.